ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشه دوستانو. په ویډیو کې به خبره کوو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي حضرت الله ځاځي چې کوم ریکارډ یې پرېښی دوستانو، ویډیو را سره تر پای وګورئ، په هر څه به پوه شئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ملي لوبغاړي د بنگلاديش څخه لوبه وګټله، د ټیسټ ښکلې لوبه وګټله او کوم چې ټي 20 لوبه وه هغه هم د هغې ترمنځ مساوي شوه. نو دوستانو په دې کې حضرت الله ځاځي یو بل ریکارډ هم پرېښود چې د کرکټ په ډګر کې ډېر داسې ښه پلیران یې شاته پرېښوده. نو دوستانو راځو خبره کوو د پاکستان بابر اعظم. نو دوستانو په د پاکستان بابر اعظم چې د هغه د خپل کوم اولني لس ټي 20 میچونه چې دي په هغه کې 384 رنزونه کړي دي او د هغې نه پس چې د اروان فینچ د استرالیا ډېر ښکلی بیټسمین دی، تاسو خپله هم پوهېږئ دوستانو چې هغه اروان فینچ څومره یو تګړه لوبغاړی دی. هغه کوم چې په لس ټي 20 کوم میچونه چې دي په هغې کې د 418 سکور یې ټول کړي دي اروان فینچ د استرالیا کوم لوبغاړی چې دی. او د هغې نه پس د هندوستان کے ایل راهول چې انډیا د کرکټ اوپنر بیټسمین دی، هغه دوستانو چې د هغه په خپل فرست کوم ټي 20 لوبه کې چې دا 450 رنزونه کړي دي. که مونږ راوشو خبره وکړو چې د افغانستان حضرت الله ځاځي د افغانستان ملي لوبغاړی اوپنر چې راوځي هغه هم په خپل کوم لس اولني ټي 20 لوبو کې چې دي هغه اوسه پورې 480 رنزونه کړي دي. دوستانو دا د ورلډ ریکارډ یعنې اوسه پورې لس سر په سر کوم لوبې چې کړي ټي 20 هغه یو لوبغاړی هم نه ده کړی، خو حضرت الله ځاځي دغه ریکارډ وګټل او په خپل نامه یې کړه. نو دوستانو که تاسو هم د حضرت الله ځاځي مینوال نو دغه ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.